وګو کتونکو دوبۍ د یو ای غټ ښار دی چېرته چې د 200 ملکونو خلک اوسي. د نن نه 20 کاله مخکې دلته صحرا وه، خو بیا په دې 20 کاله کې داسې څه وشو چې د 200 ملکونو خلک دلته په اوسېدو مجبور شو. دوبۍ د نن د دنیا په 3 نمبر باندې موسټ ټریول ښار جوړ شوی. د دې ټول کریډټ یو داسې ذهین انسان ته ځي چې د دوبۍ اکانومي د تیلو نه راویسته او ټوریزم اکانومي ترې جوړه کړه. یعنې نن دوبۍ په تیلو نه ده روانه، بلکې د دوبۍ د اکانومي صرف 15% حصه په تیلو چلیږي. دا انسان دی شیخ محمد بن راشد المختوم، د دوبۍ حکمران او د یو ای وزیر اعظم. وګو کتونکو شیخ محمد بن راشد المختوم داسې څه وکړه چې 20 کاله مخکې چې کوم ځای صحرا و، هغه اوس د 200 ملکونو نه د راغلو خلکو کور جوړ شوی. کتونکو د ټولو نه مخکې د په دوبۍ کې غټ غټ بلډینګونه جوړ کړه کوم چې د ټولې دنیا د خلکو د توجه مرکز وګرځېدو. په دغه بلډینګونو کې د دنیا یوازینی 7 سټار هوټل برج العرب، د دنیا د ټولو نه غټ شاپینګ مال، د دنیا د ټولو نه اوږد بلډینګ د کوم چې 160 منزله دي، او مین میډ آیرلینډ یعنی مصنوعي جزیره پام جومیرا. او صرف دا نه، د دنیا د ټولو نه غټ د ګلونو باغ هم دلته دی، د کوم نوم چې میریکل ګارډن دی. په دې باغ کې 6 کروڑه ګلونه موجود دي. د دنیا د ټولو نه اوچت 5 سټار هوټل JW میریټ هم په دوبۍ کې دی. د دنیا د ټولو نه لوی د ګولډ مارکیټ هم په دوبۍ کې دی. د دې نه علاوه د دنیا د ټولو نه لوی انډور پارک هم په دوبۍ کې دی. شیخ محمد بن راشد المختوم د ډیزنی لینډ سره هم رابطه کړې وه چې ډیزنی لینډ هم دوبۍ کې کولاو کړی شي. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې هغوی دلته د پارک کولاولو نه انکار کړی. خو شیخ محمد بن راشد المختوم د ډیزنی لینډ انتظار ونه کړو او په دوبۍ کې د دنیا د ټولو نه غټ تیم پارک جوړولو فیصله وکړه، د کوم نوم چې به دوبۍ لینډ وي. دا به د ډیزنی لینډ نه یو په 2 غټ وي او په 2019 کې به مکملیږي. وګو کتونکو په دوبۍ کې کله د برج العرب د پاسه ټینس کیږي نو کله د سمندر مینځ کې. دلته د سرو زرو راویستو ATM هم موجود دی. ملګرو دا ټول شیزونه خلک نشي اګنور کولی او دا هر څه خلک دوبۍ طرف ته راکاږي. شیخ محمد بن راشد المختوم دوبۍ بالکل ټیکس فری کړی، یعنی دوبۍ کې به تاسو په خپله ګټه ټیکس نه ورکوئ. او همدغه وجه دا چې د ټولې دنیا نه غټ غټ بزنسمینان او نوکر پیشه خلک دلته راغلل او اوسېدل یې شروع کړل. کتونکو شیخ محمد بن راشد المختوم څومره لرې پورې سوچ کوي، د دې اندازه تاسو د پام جومیرا نه لګولی شئ. دا مصنوعي جزیره کو چرته ګول جوړه شوې وې نو بس د یو څو کورونو مخ به سمندر طرف ته او نور کورونه به دومره ګران نه خرڅېدل. خو دوی دې جزیرې لا د یو ونې شکل ځکه ورکو چې د هر یو کور مخه سمندر ته وي او هر یو کور ګران خرڅ شي. ملګرو د ټولې دنیا نه د خلکو دوبۍ ته د راتللو یو بله وجه دلته د جرم کمی ده. دوبۍ د دنیا په محفوظترینو ښارونو کې شمارلی کیږي او د هغې غټه وجه د دې ځای سخت قانون دی. اوس خو په دوبۍ کې تاسو گاډی هم څښا نشئ ساتلی. که ستاسو گاډی څښا ولیدی شو نو 500 درهم جرمانه به در باندې لګي. او که په 15 ورځو کې هم ګاډی ونه وینځو نو ستاسو ګاډی به قبضه شي او حکومت یې خرڅولی هم شي. ملګرو چې صرف د ګاډي ګنده ساتلو دومره سخت قانون دی نو هلته جرم کولو والا به 100 پیرې سوچ کوي. ملګرو په دوبۍ کې داسې څیزونه روان دي چې تاسو وګورئ نو تاسو ته به نوره دنیا ډېره وروستو ښکاره شي. تېرو ورځو کې شیخ محمد بن راشد المختوم دوبۍ کې 10X لانچ کړو، د کم مقصد چې دوبۍ د نورې دنیا نه 10 کاله مخکې بوتلل دي او داسې کار روان هم دي. د ټولو نه مخکې د دوبۍ ټیکسي ډرون ته وګورئ. دا یو هوایي ټیکسي دی په کوم کې چې پایلټ هم نه وي. بس لکه د اوبر او کریم په شانې تاسو د خپل موبایل نه بک کولی شئ او دا هوایي ټیکسي کوم ته چې هولوکاپټر وایي تاسو په هوا کې د یو ځای نه بل ځای ته ورسئ. دا هولوکاپټر سروس به په راتلونکي 15 کالو کې په دوبۍ کې لانچ شي. دوبۍ اوس یو هایپر روپ ټرین هم لانچ کوي. دا ټرین به په یو ویکیوم ټیوب کې چلیږي او صرف په 12 منټه کې به 745 مایل فی غنټه پر رفتار سره 10,000 مسافر د دوبۍ نه ابوظبي ته وړي. د دې نه علاوه په دوبۍ کې بغیر ډرایور والا ګاډو باندې هم کار روان دی او د دوی اراده ده چې 2025 پورې تقریبا 25% ګاډي بغیر ډرایوره وچلوي. کتونکو دې سره سره دوبۍ اوس سمارټ پولیس سټیشن هم لانچ کوي. چرته چې به پولیس اړوي نه بس تاسو به سمارټ پولیس سټیشن ته دننه شئ او د ماشین په ذریعه به
خپل شکایت درج کړئ. دغلته تاسو پولیس سره آنلاین خبرې هم کولی شئ، کوم چې په شپږو مختلف ژبو کې تاسو سره خبرې کولی شي. په دوبۍ کې د دوبۍ کینال پروجیکټ افتتاح هم شوې ده. دا به یو 3 کیلومتره اوږد مصنوعي نهر جوړولی کیږي، د کوم په غاړه چې به تقریبا 450 رستورانټ او لګجري کورونه جوړولی کیږي. په دغه نهر کې به هم لامبو وهلو والا کورونه او هوټلې جوړیږي. ملګرو د دې نه علاوه دوبۍ اوس یو ټمپریچر کنټرول سیټي لانچ کوي. دا به دراصل یو مال وي کوم چې به د دنیا د ډیرو ښارونو نه لوی وي. دې د ښار په شان مال کې به 100 هوټلې او کمپلیکسز وي. په دې مال کې به سړکونه، غټ غټ بلډینګونه او داسې نور ډیر څیزونه موجود وي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې دې ته ټمپریچر کنټرول سیټي ولې ویلې کیږي. د دې وجه دا ده چې دا ټول ښار به ایر کنډیشن وي، یعنی سړکونه، پارکونه او ټول عمارتونه به ایر کنډیشن وي. کتونکو دوبۍ د نورې دنیا نه څونه مخکې سوچ کوي. تاسو ته به د دې خبرو نه اندازه شوي وي. د سوچ خبره دا ده چې زموږ د ملک پاکستان نه لږ شان لرې څه روان دي کیږي او موږ یو چې د یو بل خپې راکاږو. ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د غنټۍ په نښه لازمي کلیک کړئ. د هغې فایده به دا وي چې کله هم زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو تاسو ته به د هغې نوټیفیکیشن ملاویږي. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله پامان.